السلام علیکم لیدونکو، اوس د کابل هوایي میدان ته راغلی یم. د یو څو ملګرو سره خبرې کوو. سلام وروره، چېرته ځې؟ خارج ته. کوم پاسپورټ ویزه چې لرې؟ و دغه ده. وروره دا خو یې برق بیل ده، په دې وخت کې نشي کولی چې خارج ته لاړ شې. زه ځمه، زه په دغه ځم. اوس د یو بل ملګري سره خبرې کوو چې کوم ویزه پاسپورټ چې شی لري خارج ته لاړ شي. سلام وروره، ته چېرته ځې؟ خارج ته. کوم ویزه پاسپورټ شی لري چې خارج ته لاړ شې؟ یو پنډ اسناد مې شته. وروره د چی اسناد دي در سره؟ د اشپزي سامان ده. قاضیان سره اشپزم. دا د اشپزي سامان ده. شکر ده چې راورسېدو خارج. اوره ته ماته خارج ته ورسېدو. ستړي مه شئ وروره، پخیر راغلی. وایي ته خو پښتو خبرې کوې. وروره پښتو خو ملي ژبه ده، څه اوس په انګلیسي درته وغږېږم. باره روز د افغانستان نه راغوستې تاریخ درته کوشو. وروره دا خارج نه د افغانستان کې کته کړې وې بیرته. هغې له خارج څوک لونګۍ نه افسر کوي. کله چې هوایي میدان ته ځئ باید ویزه پاسپورټ وي در سره، نه داسې چې په تذکره لاړ شئ، په د برق په بیلونو لاړ شئ. د برق په بیلونو او خالص تذکره باندې د امکان نه لري چې تاسې خارج ته لاړ شئ. د ګلاب یوټیوب چینل او فیسبوک در سره خوښ کړئ. د کتل څخه مو ډېره مننه.